بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر ثنا بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او دا دریم قسمت یا پارت 3 of management of animal bites دی. په دې قسمت کې د animal bites د تداوی په باره کې خبرې کوو او د animal bites چې موږ دلته د human bites, cat bites او dog bites په باره کې خبرې کوو شامل دی wound care, antibiotic therapy او vaccination دی. د wound management په باره کې باید ووایي چې دا زخمونه باید چې په کافی اندازه سره ومنځل شي او irrigated شي د معقم یا ستیرایل نارمل سیلاین او یا معقم اوبو په واسطه باید چې پاک شي او هغه اضافي شیان مثلا شګې او خاور او هر شی چې زخم کی هغه باید چې برطرف شي. سطحي زخمونه نو کې البته کلچر د زخم کوم کمک مونږ ته نه کوي، د دې له خاطره چې حتما په دې زخمونو کې مختلف میکروبونه یا خطرناک میکروبونه موجود دي او مونږ په دې وخت کې نشو ویلای چې آیا د زخم کچیرته مونږ وختي د دې چاره وکړو دا انفیکشن پیدا کوي او یا نه کوي. هر هغه انیمال بایټ زخمونه چې انفیکشن کړي او مخصوصا که ابسس پیدا شوی هغه حتما باید تاسو اورتوپیدیک سرجن یا جنرال سرجن ته باید ریفر کړئ د دې خاطر چې هغه انسیژن او ډرینیج باید وشي او د هغې صحیح تداوی وشي، دیبریدمنت وشي او دیبریدمنت په وخت کې باید کوشش وشي چې ډیر زیات انساج قطع نشي غیر ضروری شکل باندې د دې خاطر چې جلد په دې قسمتونو کې ډیر کم دی نو او ډیر نشي کولای چې دوباره پاینده کې دا زخم بند کړي نو باید د دیبریدمنت په وخت کې ډیر احتیاط وشي. هغه انساج چې دیبریدمنت کیږي یا قطع کیږي د وون نه هغه باید چې انایروبیک او ایروبیک کلچر د هغې وشي او په عمومي صورت سره دا زخمونه باید چې خلاص پرېښودل شي او ونه ګنډل شي، مخصوصا د هیومن بایټ او کیټ بایټ هیڅ وخت باید چې ونه ګنډل شي او د دې له خاطره چې خطر د انفیکشن هغه کې ډیر زیات دی او په هغه شکل باندې یا په دې شکل باندې دا خلاص پرېښودل شي یا تداوی وشي چې په آینده کې امکانات د دې وي چې هغه بیرته البته زخم مونږ وګنډو، یعنی سیکنډري انټنشن کې. که چیرته پس له څو ورځو نه کوم ساین د انفیکشن په زخم کې ونه لیدل شي نو تاسو کولی شئ چې ډیلیډ پرایمري کلوزر وکړئ، یعنی زخم وګنډئ. او بل شی چې مهم دی دا دی چې د هر هغه اندام چې زخم پکې مثلا لاس یا پښه باید چې د وجود سطحې نه لږ لوړ وساتل شي، مثلا یو بالښت هغې لاندې کېښودل شي چې هغه هم د درد کموي او همدارنګه د پړسوب نه جلوګیري کوي او د هیلینګ دپاره البته هم کمک کوي. که چیرته زخمونه ډیر زیاتی او یا دا چې په مخ کې نو د دې له خاطره چې داغ یا سکار پاتې نشي د مریض مخ کې نو بهتر دی چې پرایمري کلوزر وشي. دا یو استثنا ده چې تاسو اول کې یعنی کولی شي چې دا زخم وګنډئ، مګر که چیرته زخم په مخ کې وي بهتر دی چې دا
مریض پلاستیک سرجن ته تاسو واستوي چې کوم داغ پاتې نشي د مریض مخ کې. او سبکوتانیوس سوچرز چې دي دا باید چې استعمال نشي د انیمال بایټس کلوزر کې د دې له خاطره چې د ریسک د انفیکشن زیاتوي. دوم شی چې مهم دی د انیمال بایټس په تداوی کې هغه انټیبیوټکس دی چې اکثرا د پروفیلاکسس یا د وقایې لپاره ډیر ضرور دی، مخصوصا کات بایټ او هیومن بایټ کې حتما باید چې تاسو انټیبیوټکس د وقایې لپاره ورکړئ. چې یو د انټیبیوټیکونو نه هغه اماکسیسیلین کلاوینولیت یا اګمنټن دی چې هغه ثابت شوی ده چې دا د انفیکشن نه البته جلوګیری کوي یا ریسک د انفیکشن کموي. او که چیرته تر 9 نه تر 40 ساعتو پورې هم مونږه انټیبیوټیک ورکو مریض ته، بیا هم د انفیکشن نه جلوګیری کولی شي. که چیرته زخم ډیر سطحي او مریض 9 ساعتونه کمتر وخت کې البته مراجعه وکړي شفاخانې ته یا کلینیک ته او دا زخم ډیر په صحیح صورت سره ومنځل شي او پاک شي، مخصوصا سپي خوړلو زخمونو کې یا ډاګ بایټ کې امکان لري چې انټیبیوټیک ته ضرورت ونه شي او انفیکشن سبب نشي. مګر هغه زخمونه چې عمیق او یا دا چې 8 ساعتونه وروسته مریض مراجعه کړي هغه باید چې حتما پروفیلاکټیک انټیبیوټیک ته ورکړل شي، مخصوصا هیومن بایټ او کات بایټ کې. په اکثرو واقعاتو کې ډیر ضرور دی چې مونږ پروفیلاکټیک انټیبیوټیک ورکو. مثلا هغه زخمونه چې ډیر ډیپ پانکچر ووندي مخصوصا کات بایټ کې، او یا هغه زخمونه چې د کرش انجری یا د بایټ یا د حیوان د خولې په واسطه جلد یا هغه لاس یا پښه کرش شوی یا پارچه شوی، او یا هغه زخمونه چې وریدونو ته یا لمفاتیک سیستم ته نږدې، یا هغه زخمونه چې لاس کې مخصوصا هغه ځایونه د لاس چې مفصل ته یا هډوکو ته نږدې هغه حتمی باید انټیبیوټیک پروفیلاکسس باید ورکړل شي. یا دا چې هغه زخمونه چې پراستیټیک جوینټس ته نږدې، یا هغه زخمونه چې مخ کې یا جنټل ایریا کې، یا هغه زخمونه چې سرجیکل ریپیر ته ضرورت لري، یا هغه مریضان چې ایمیون کامپرومایز دي یا ایمیون سیستم د هغې ښه نه ده، دې واقعاتو کې حتما باید پروفیلاکټیک انټیبیوټیک ورکړل شي. اول د اورال انټیبیوټکس یا د خولې له لارې انټیبیوټکس په باره کې صحبت کوو، او باید پوه شو چې کوم واقعاتو کې مونږ اورال انټیبیوټیک ورکوو، کوم واقعاتو کې مونږ آی وی انټیبیوټیک ورکوو. که چیرته اورال انټیبیوټیک مریض ته ورکو، اقلا باید 3 نه تر 5 ورځو پورې مونږ باید مریض ته انټیبیوټکس ورکو، او مخکې له دې نه چې دا انټیبیوټیک ختم کی، یعنی 3 ورځو یا 5 ورځو په وخت کې باید چې په یو موده کې مریض بیا باید چې فالو اپ لپاره راشي، یعنی هغه بیا معاینه کو او وګورو چې آیا دا انفیکشن بیخي نشته یا دا چې انفیکشن شته یا ښه شوی دی، او که نه ده شوی امپروومنت شوی یا نه ده شوی. که چیرته امپروومنت نه و شوی نو او رادیوګرافي ته ضرورت و، باید د هغې ایکس ری وشي، او که چیرته سرجیکل کنسلټیشن ته ضرورت و، سرجیکل کنسلټیشن باید چې حاصل شي، او که چیرته نور انټیبیوټیک ته ضرورت وي باید چې نور انټیبیوټیک مریض ته ورکړل شي. څرنګه چې زموږ هدف د انیمال بایټس په تداوی کې د داسې انټیبیوټیک دی یا استفاده د هسې انټیبیوټیک نه دی چې د پاسچورلا
مالټوسیډا په مقابل کې هغه اکټیو وي، نو هغه انټي بیوټیکونه چې د دې میکروب په ضد تاثیر نه لري هغونه استفاده ونه شي. مثلا سفالکسن کار نه کوي، د هغې نه استفاده ونه شي. ډایکلاکسسلن نه استفاده ونه شي. ریټرومایسین کار نه کوي، د هغې نه استفاده ونه شي. کلندامایسین یوازې د هغې نه استفاده نشي کولی، مګر د انایروبیک کوریج دپاره که چیرته استفاده وشي د بل انټیبایوټیک سره یو ځای چې هغه انټیبایوټیک د پاسچورلا په مقابل کې اکټیو وي استفاده کولی شي. بل میکروب چې انیمال بایټس کې پیدا کیږي هغه کاپنوسایټوفاګس سپیشیز دی چې دا اکثر انټي بیوټیکونو په مقابل کې حساس دی او بعضا دا بیټا لاکتامیز تولیدوي. د هغې له خاطره که چیرته پنسلین ورکوئ باید پنسلین دی او بیټا لاکتامیز انټي بیوټیک سره یو ځای باید ورکړي. او بعض نور انټي بیوټیکونه مثلا که چیرته انفیکشن ډیر خفیف وي، مثلا کلندامایسین یا ډاکسیسایکلین یا فلوروکوینولون نه هم تاسو استفاده کولی شئ د دې بکټریا په مقابل کې. اورال انټیبایوټیکس کې البته دلته د جدول کې ټول درج شوی ده چې تاسو څه رقم د انیمال بایټ تداوي اورال انټیبایوټیک په واسطه وکړئ. چې فرست چویس دلته اماکسیسلین کلاوینولیت یا اګمنټن ده چې دلته دوز یې د ادلت دپاره لیکل شوی دی، دلته د اطفالو دپاره لیکل شوی ده. که چیرته دا نه وي او یا نه ورکوئ تاسو په کوم دلیل باندې، نو تاسو باید چې د دې لست نه دوه انټي بیوټیکه باید انتخاب کړئ، چې یو انټي بیوټیک د دې نه لست نه پلس یو انټي بیوټیک د دې لست نه باید ورکړئ، چې په دې لست کې مثلا ډاکسیسایکلین دی او باکټریم ده او پنسلین وی کې ده او سفیراکسم ده او ماکسیفلاکسسن ده، چې دوز د اطفالو کې هم دلته شته او د ادلت کې هم دلته شته. او دا د یو د دې انټي بیوټیکونو نه د یا دا چې د مټرونیدازول سره ورکوئ چې دلته دوز یې لیکل شوی، او یا دا چې کلندامایسین سره ورکوئ، یوازې نشي ورکولی ده. د آی وي انټیبایوټیکس په باره کې باید ووایو چې که چیرته انفیکشن ډیر شدید وي او یا دا چې دا زخم ډیر عمیق وي، نو باید چې آی وي انټیبایوټیکس مریض ته ورکړل شي. او آی وي انټیبایوټیک البته نظر د زخم ته یا نظر انفیکشن ته باید چې په زیات وخت باندې مثلا یو هفته 2 هفته یا زیاتر باید ورکړل شي. او که چیرته سینووایتس موجود یا سپټیک ارترایتس موجود وي باید چې آی وي انټیبایوټیکس تر 4 هفتو پورې هم تاسو ورکولی شي. نظر دې ته چې انفیکشن څومره دی یا دا چې څومره د انټیبایوټیک په مقابل کې جواب ورکوي، نو ډیوریشن اف ټریټمنټ هم فرق کوي. مثلا که چیرته باکټریمیا موجود وي تا 10 تر 14 ورځو پورې آی وي انټیبایوټیک ورکوي. که چیرته اوستیومیلایټس موجود وي تر 6 هفتو پورې آی وي انټیبایوټیکس ورکولی شي. او نورو حالاتو کې کیدای شي چې یو هفتې ته ضرورت لري یا 2 یا 3 یا مورو یا زیات وخت انټیبایوټیک ضرورت ولري. که چیرته سلولایتس او یا سکین ابسس موجودی تاسو کولای شئ چې 5 نه تر 10 ورځو پورې البته آی وي انټیبایوټیک ورکړئ. که چیرته سیګنیفیکنټ امپروومنت یا ډیر ښه بهبودي البته مریض ته د آی وي انټیبایوټیک په واسطه پیدا شو، نو تاسو حتی بعضا کولای شئ چې مؤثر اورال انټیبایوټیک ته د پس د هغې نه تاسو دوام ورکړئ هر څومره وخت چې ضرورت ولري. په دې راتلونکي څو سلایډونو کې تاسو ته د آی وي انټیبایوټیکس چویسز تاسو ته ښیم چې کوم چویسز موجود دي
چې یو د هغو نه اماکسیسلین سلبکتیم یا د یونسن په نامه هم یادیږي موجود دی چې دلته دوز یې درج شوی دی. همدارنګه پیپرسلین تازوبکتیم چې تجارتي نوم یې زوسن دی هم تاسو کولی شئ چې د دې نه استفاده وکړئ چې اډلټ دوز یې دلته لیکل شوی. همدارنګه چلډرن دوز یې دلته شته. بل آی وي انټیبایوټیک ټایکرسلین کلاوینرنیټ دی چې د تایمنټن په نامه هم یادیږي چې دلته دوز درج شوی دی د اطفالو دوز او کاهل دوز. او که چیرته سفټرایکسون ورکوئ یوازې نشو ورکولی باید چې سفټرایکسون د مترونیدازول سره یو ځای ورکړئ. مثلا په یو کاهل شخص کې 1 ګرام سفټرایکسون آی وي every 24 hours او 1500 میلی ګرامه مترونیدازول هر 8 ساعته آی وي مریض ته ورکوي. او دلته د اطفالو دوز هم درج شوی دی. بل آی وي انټیبایوټیکس البته لیووفلاکسسن یا لیوکوین دی چې دا هم یوازې نه ورکول کېږي. دا د مترونیدازول سره یو ځای ورکوي انیمال بایټس په تداوي کې چې دوز دلته درج شوی دی. او مګر اطفالو کې د 18 کالو نه چې کمی سنې هغو ته نشي ورکولی. بل انټیبایوټیک پرایمکسن یا امیپینم سلاستین دی چې دلته دوز یې درج شوی دی. بل آی وي انټیبایوټیک میروپینم یا میرم دی او بل ایرټاپینم یا انوینس آی وي انټیبیوټیکونه دي چې دلته دوز یې البته درج شوی دی. همدارنګه د انیمال بایټس کې باید د خپل مریض سکین فلورا هم په نظر کې ونیسي چې هغه هم سبب د انفیکشن کېږي. مثلا متاسین رزسټنټ سټاف اوریوس یا MRSA کېدای شي جلد باندې موجود وي هغه سبب انفیکشن وشي. باید د هغې دپاره کوریج ولري. او بعضا سپی یا پیشو کېدای شي چې MRSA ولري. هغه کله چې خوله کې یا نوکانو کې ولري، کله چې سکرچ کې یا دا چې خوله ولګي هغه کېدای شي چې MRSA انتقال ورکړي زخم ته. دریم شی د تداوی د انیمال بایټ کې واکسینیشن دی چې اول تیتنس ایمین ګلابولین او تیتنس ټاکساید دواړه باید چې هغه کسانو ته چې انیمال بایټ ورته پیدا شوي او هغوی د پرایمری ایمونایزیشن یې مکمل نه وي، یعنی 2 واکسینونه یې کمتر کړي، تیتنس واکسین یې کمتر کړي، دواړه باید ورکړل شي. او که چیرته واکسینونه یې پوره کړي مګر د 15 کالو نه مخکې کړي واکسین، هغې ته باید تیتنس ټاکساید یوازې ورکړل شي. بل ریبیس پروفیلاکسس دی یا وقایه د لیوني سپي د مرض په مقابل کې دی چې اکثرا هغه سپي یا هغه پیشوګانې چې واکسین شوی نه وي د دې مرض په مقابل کې چې اکثرا افغانستان کې نه وي شوی، باید دا په نظر کې ونیول شي. یا هغه سپي یا هر حیوان چې سبب د دې بایټ شوی هغه باید چې وساتل شي او قرنطین شي او معلوم شي چې آیا دا ریبیس لري او که نه لري، او که امکانات یې باید چې دا واکسین نه استفاده وشي. دا د انیمال بایټس مینجمنت پریزنټیشن ختم دی. امید دی چې تاسو د دې نه استفاده کړئ. تشکر ستاسو د توجه نه.